ډیر یو ښه خبر اوس کولی شئ چې خپل سفر په ډیر آرامۍ سره ترسره کړئ. راځئ غني بابا بیا دې وطن ته کوم رقم خدمت کړی ده. راځئ له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه مهار کلای کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریک کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د کابل جلال آباد لوی لارې دویم لاین سړک چارې ګړندی کیږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په اوسنی سړک د ترافیکي او نورو پیښو د مخنیوي په موخه د یادې لویې لارې د دویم لاین سړک چارې ګړندی کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې پرون په زیرزبنایي چارو کې د ولسمشر غني سلاکار شاد محمد څرګنده دغه ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کابل جلال آباد دویم لاین سړک چارې به نورې هم ګړندی شي. د څرګند په وینا د کابل جلال آباد په اوسنی سړک باندې د زیاتو ترافیکي او نورو پیښو رامنځته کېدو د مخنیوي په موخه د یادې لویې لارې د دویم لاین سړک د پاتې چارو ګړندېدو په برخه کې اقدامات کوي. ولایتي مقام وایي د ولایت ته د نوو موړي د سفر موخه د جلال آباد کابل دویم لاین سړک د پاتې چارو څخه لیدنه وه تر څو زره تر ژره د کارونه پیل شي او د کابل جلال آباد اوسنۍ لاره باندې د ترافیکي او نورو پیښو مخنیوی وشي. نوموړي د سفر پر مهال د دورنټي تونل څخه هم لیدنه وکړه تر څو د ترافیکي حجم د کمولو په موخه دویم تونل او یا یې هم د بدیل لاره باندې کار پیل کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د کابل جلال آباد دویم لاین سړک د پاتو چارو ډیزاین یې د 5 میلیونو ډالرو په سپما سره ترسره کړی ده چې له جوړېدو وروسته به تر 40 کلونو پورې دوام وکړي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم دغه ولایت د شاد محمد سفر ګډول بللی ده او ډاډ ورکړی ده چې په دې ولایت کې به د سړکونو پلونه او یو شمېر نورو پروژو پلانونه د جوړېدو سره سم عملي کارونه وشي. نوموړي د ولسمشر غني دا ګام ستایله ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د خپلو ژمنو له مخې ننګرهار ته په زیرزباني او نورو برخو کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ډورنټي تونل او یو شمېر نورو پروژو څخه د لیدنې پر مهال د ولسمشر د سلاکار ترڅنګ د ننګرهار والي په ګډون یو شمېر نورو ولایتي چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهاریانو د ولسمشر غني دا ګام ستایله ده چې د کابل جلال آباد لوی لار د ارزولو پر موخه یې خپل یو سلاکار دی ولایت ته راستولی و. د کابل جلال آباد لویه لاره په اوسنی وخت کې بیا په ژمي کې د مرګ ژوبلې ډکه لار بلل شوې ده چې پکې هره ورځ یو شمېر مسافر د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. راځئ دوستانو د غني دغه کړنه تاسو څنګه ارزوئ؟ خپل خواږه کمنټونه راسره په ویډیو کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شاخ وخت درته غواړم.